ته مدني کوې خو د امن اوز وکړه د امن خلاف وکړه. دی په بډینه باندې لیکو چې د عوام تحفظ د مو واليانینای مقصد دی. دا د میش پاک فوج یی نو د دا اولی مقصد دا دی چې دی مو اغوا کو مو تبانیش کو مو مړ کو. نو په غونډ کې ناوال چې کیم تاجر برادری دو د چا کاروبار دی چې نن دی کیم بازور باند که سیاسی خلق د طرفه د دی میش شکریا ادا کوي. نو بله دلته چې ریاست څه ذمهوراتو او د می سره څه کړي دي او د عوام ته ذمهوراتو زه په دا دوه شي باندې خبره درته کوم چې 40 سال په میش باندې جنګ تیر شو. دلته مجاهد جوړېدل د رشیا خلاف دا پاکستان امریکې ګډ جوړول. نو دی مجاهد ورته ویل 20 کاله دا کولډ وار تیر شو دا ریاست دا ذمهوره وه د ورسره د امریکې سره. نو د هغې نه بعد وایرل ټرر شروع شو دهشتګردۍ چې کوم جنګ شروع شو. نو دا بیا دا روغی چې دی دهشتګرد ورته ویه خو هغه کاڼی دي. نو آراونه دي بیا چې دا 20 کاله تیر شول بیا ګوډ بیټ پکې روغلل چې دا ګوډ دي دا بیټ دي او دا د هغه جنګ کاڼی دي. او ریاست دا ذمهوراتو چې دی دا علاقه ترته دی په بډینه باندې لیکو چې د عوام تحفظ د مو واليانینای مقصد دی. دا د میش پاک فوج یی نو د دا اولی مقصد دا دی چې دی مو اغوا کو مو تبانیش کو مو مړ کو. د ده مقصد دا دی خو د ده سره د میش د عوام رویه دا د میش په هر وخت په دا کې وایي چې دا د میش خیال وساتي خو ساتي نه. تاریخ یې یوړ په ټکدوري پرې یوړ پیسې نه ورکولې نن خو هغه خرچه ټوله پر بولې ټکدوره ټول عمر د پریپای تیر کې تاریخ سره قربون ته تاریخ خراب قربون ته نو یکی ټکدور نرسي دا که دغه نوره قانون یې وړي وای خوند یو نوم یو چګېدی خدای یې چې نه دا په تاریخ کې دا چار وه. نو د میش خلک دا ځینې خلک یې که د پښتون تحفظ مومنټ کس وي که سیاسي وي که د عوامي نشنل پارټي وي که د کومه د سیاسي غړي وي علماء کرام مشر دغه میش عزت کې په دا بلوچه کوي چې دغه میش خاطر کې خو وروسته خپل کردار وکړه تو په مخ کې څه نشه شو ته مدني کوې خو د امن اوز وکړه د امن خلاف وکړه. جماعت مې در پاتې خوش نه ملنډې مه وایه پټ به دې ښکاره کړم پارچه ملنډې مه وایه داسې خلک شته چې د دې کور نه دې پېژني پټ به دې ښکاره کړي پارچه ملنډې مه وایه. نو د میش نوی لایې عمل چې کوم دی دا د علماء کرام سره میټینګ وي دا د مشرونو سره ملاویږي دا ویس میش په ایمرجنسي کې دا کاغه وکړه احتجاج او 1520 دا ته ټایم ورکوي سرکار ته که دا دهشتګردي امن یې بحال نه کړ نو مشره رووځو دیکونه بند کوې لاره یې دروې کوه د میرمشاه خلک چې د ده کلنۍ کې تنهایي په آواز کې د ده میش
مومن باید کی چې حکومتا امن چې زه کله غوړو دا د دوزي موارادو په 2007 کې مو امن ورواستلی و خو ولته FCR و د دوزي موارادو که ته نشی کړی ته ورشه دا دهشتګرد دا خلطر پرېږده چې سرویت شي چې دی دی کوي نو پانتین د میډیا چې کوم کسان دي دغه زه شکریه ادا کوم میشه میتینگ و علماء کرام بشر میشکر بولی پاکو میشه غیجی نه خو میشه امن غوری میش هیچ ترکی نغوری میش خپل ذاتی گاته نغوری MPS ورتی تالی سکرٹری ورتی چیرمن تحصیل ورتی ملکون ورتی تاجر ورتی دو خلکو غوړ ووځي چې امن زکې وینو په خدای مې له تېر کړه چې ځینې الفاظ دي چې زه نشه ادا کولی چې خلطر سره چې تو دره بې عزته کېږې چې وایې چې ورک مو کوې ورک مې ونه کوې خو امن ته میشتو ذمه ورادو مننه شکریه